بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږه ریسیپي ده تندوري آلو نان. تندوري آلو نان جوړولو ډېر اسانه طریقه. له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. نو راځئ چې اوس یې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې 2 دانې میډیم سایز آلو، جوش کړي آلوګان، زیره پوډر، سره مرچ پوډر، مالګه، ګرم مساله پوډر، زیره ثابت، امچور پوډر، شنه دنیا، ثابته دنیا. دا ټولې مسالې به نیمه نیمه قاشق چای خوري او شنه دنیا 1 قاشقه غذا خوري. او تاسو کولی شئ چې نورې مسالې د خپل په زړه هم پکې میکس کړئ. نو پیړه واخیستله، هغه کوم کچالو چې میکس کړي وو هغه هم پکې کېښوده، دغسې به یې تاو کړئ. دغسې به یې هواره کړئ. بس همدغونه کافي ده. دا اوس چې کوم ډیزاین جوړو دا موږ هسې ستاسو دپاره جوړو چې ښایسته ښکاره شي، که نه نور ضرور نه ده چې دا پکې تاسو جوړ کړئ. د نورو ویډیوګانو لیدلو دپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې نوې ویډیوګانې هم تاسو ته ورسیږي. زموږ آلو نان تیار شو. اوس به پرې موږ بټر یا کوچ استعمالوو چې هم د سره نرمیږي ډوډۍ او هم ښه شاینینګ کوي، ښه ښکاري. او آلو نان تیار شو. د اوس دپاره د الله په امان. بیا به ګورو انشاءالله د نوې ریسیپي سره. د الله په امان.